به نام و یاد خدا. با سلام و خسته نباشید خدمت تمام دوستداران نهایت خوب تلویزیون معارف. خدا کنه که تمام لحظه های از عمرتان مملو از سربلندی و عزتمندی دائمی باشه و چهره های زیبایتان همیشه شاد و خندان باشه. برنامه مزرعه با من ارشاد یعقوبی خوش آمدین و هموطنان عزیز، این بار ما آمدیم در بادامباغ و در بخش تشخیص خاک بر شما خوبان برنامه می داشته باشیم. خدا کنه که شما خوبان هم مثل همیشه تا پایانی برنامه بیننده باشین و داشته های برنامه ما را تعقیب کنین. خب در آغاز چی خوب است که بریم به طرف محتوای برنامه. خب هموطنان عزیز، در این لحظات برنامه چی خوب است که معلومات و آگاهی بیشتری در بخش تشخیص خاک پیدا کنیم که همکاران عزیز ما زحمت کشیدن و مطلب را آماده ساختن در مورد تشخیص خاک. میریم با هم یک جا میبینیم و دوباره برمیگردیم. تشخیص خاک به معنای شناسایی نوع، ویژگی‌ها و ترکیب خاک است. این کار اهمیت زیادی در کشاورزی، ساخت و ساز و حفاظت از محیط زیست دارد. خاک از ترکیب مواد معدنی ارگانیک، آب، هوا و موجودات زنده تشکیل شده است و شناسایی دقیق آن می تواند تاثیر زیادی در تصمیم گیری ها داشته باشد. رنگ خاک می تواند نشان دهنده ویژگی های مختلف خاک باشد. مثلا خاک هایی که رنگ تیره دارند معمولا دارای مواد ارگانیک زیادی هستند، در حالی که خاک های سبک روشن‌تر می باشند. ساختار خاک به نوع ذراتی که در آن وجود دارد بستگی دارد. برای مثال خاک‌های چسبنده دارای ذرات ریزه و خاک‌های بزرگ دارای ذرات درشتری می‌باشند. میزان مواد مغذی مانند نیتروژن، فسفرس و پتاسیم در خاک می‌تواند کمک کند تا نوع خاک و نیازهای اصلاحی آن مشخص شود. یکی از روش‌های ساده برای تشخیص نوع خاک افزودن مقدار آب به خاک و مشاهده واکنش آن است. مثلا خاک‌های بزرگ سریعتر آب را جذب می‌کنند، در حالی که خاک‌های ریزه آب را دیرتر جذب می‌کنند. این آزمایش‌ها شامل لمس خاک برای شناسایی میزان رطوبت و بافت آن هستند. برای مثال اگر خاک به راحتی گلوله شود و شکل آن حفظ شود، احتمالاً خاک ریزه است. اگر خاک به راحتی ریزه شده و شکل خود را حفظ کند، احتمالاً خاک بزرگ است. شناخت لایه‌های مختلف خاک، یعنی هوا، آب و مواد ارگانیک، به شناسایی دقیق‌تر آن کمک می‌کند. برای این کار معمولاً باید نمونه برداری عمیقی انجام شود. تشخیص دقیق خاک می تواند به انتخاب درست گیاهان، برنامه‌ریزی‌های کشاورزی و تصمیمات بهینه برای استفاده از خاک کمک می کند. با سلام مجدد هموطنان عزیز، به ادامه برنامه خوش آمدین. مطلبی بود که همکاران عزیز ما آماده ساخته بودند در مورد تشخیص خاک. امیدوار هستم که مورد قبولتان قرار گرفته باشه و در این لحظات برنامه ما در کنار عامر صاحب قرار داریم و قرار است که در بخش نمونه برداری خاک بر ما معلومات بیشتری ارائه بکنن. سلام بر شما عامر صاحب عزیز، چی حال دارین؟ ان شاء الله که صحتمند و عافیت هستین. شما بخیر سلامت باشین. سلام خدمت شما، سلام خدمت بیننده‌های عزیز. شیرین آقا احمدی هستم، عامر سروی نمونه‌گیری خاک. مسئولیت ما فعلا در وزارت زراعت خواستن در ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی میبود. آها خیلی عالی. خب عامر صاحب عزیز، بر ما داری بگوین که در آغاز که البته که در بخش نمونه برداری خاک، نمونه برداری خاک چگونه صورت میگیره؟ محترم، نمونه برداری خاک نظر به اهدافش، نظر به پلان و نظر به ضرورت فرق میکنه. یک نمونه‌گیری خاک است که ما به نام سروی نمونه‌گیری و طبقه بندی خاک یا پروسه تکمیل میگیم که او خود پروسه دولتی است که ریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی به پیش میبره که شامل تمام ولایات، ولسوالی و قریه‌جات میشه. نمونه برداری دوم که شما قسمی میبینید فعلا در تصویرم شاید بیاد که ما نمونه‌گیری از تجارب تحقیقاتی داریم که از هر 2 متری و 3 متری نمونه‌گیری میشه. خاص به خاطر انجام تجارب تحقیقاتی است که نوعیت خاک که از ساحه معلوم میشه. و یکی هم نمونه‌گیری از زمین‌های دیاقین است که موضوع از او متفاوت است که در بعدی تشریح میشه. خب باز شما نمونه برداری از هر ولایت میگیرین یا فقط از زون؟ ما نمونه‌گیری از هر ولایت، از هر قریه و از هر زمین نمونه برداری میکنیم. ما یک نقشه داریم
بخش دیگه ما بخش آمریت تصنیف و تهیه نقشه خاک بر ما نقشه تهیه میکنه که ما نظر به نقشه میریم، از هر قریه نمونه برداری میکنیم. خب آمر صاحب عزیز، همین نمونه را شما میگیرین باز عملا به کجا میبرین؟ زمانی که ما نمونه را گرفتیم، خوبش سوال خوبی را اشاره کردین که اگر دیاقین محترم هم بیننده باشه میتونن که از این معلومات مستفید شون. ما نمونه را که گرفتیم، فکر که هدف ما زمین است که در گندم بذر میکنیم یا پیاز. از اون 30 سانتی نمونه میگیریم. نمونه را زمانی که گرفتیم بالای از این ما لیبل داخل نمونه نصب میکنیم که لیبل ما دارای مشخصات نام نمونه گیرنده است، تاریخش است، ولایتش است، ولسوالیش است، قریه است، عمق سمپل است، نمبر سمپل است و ساحه مشخصی که از کجا سمپل گرفتیم. اگر امکانات باشه جی پی اس هم اضافه میکنیم. بازی لیبل ما داخل نمونه مندازیم، بعد از سر نمونه را پک میکنیم که اجناس بیرونی داخل از این نمونه خاک ما نشه. بعد از اون نمونه را ما انتقال میتیم به لابراتوار خاکشناسی. لابراتوار خاکشناسی بعد از اون پروسه خود تکمیل میکنه. خب حالا میشه که این پروسه نمونهگیری عملا بر ما نشان بدین و ببیننده های عزیز ما تا باشه که عملا ببینیم. قسم کال همکار ما عملا بر شما نشان میده. نمونهگیری این نمونهگیری به خاطر نباتات فصلی است یا نباتات یک ساله که عمق ریشش کمتر از 30 سانتی یا تا حدود 30 سانتی پایین به زمین فرو میره. ابتدا ما گفتیم خس خاشاک از روی زمین دور میسازیم. بعد از او به شکل وی یک چقوری به عمق 30 سانتی میکنیم. بعد از او از تمام اطراف از این خاک ما میتراشیم در پایین چاله یا چقوری که ما کندیم. خاک زمانی که به یک انداز خاک تراشیده شد، خب خاک از زیر ما مکس میکنیم که مکس کردیم در پاکت که خاص به خاطر نمونهگیری خاک ما در نظر گرفتیم، خاک پر میکنیم. زمانی که اندازه خاک ما به حد 1 کیلوگرم رسید، بعد از او داخل از این لیبل خاصی را که قبلا بر شما گفتیم لیبل نوشته میکنیم، خانه پوری میکنیم داخل پاکتکای خرد. داخل از این پاکت ها مندازیم لیبل ما را. بله. به خاطر از این قبلا هم بر شما اشاره کردم که فعلا میبینه خاک رطوبت داره. اگر ما کاغذ نوشته شدگی را داخل از این بندازیم، کاغذ ما میشاره و سبب از بین رفتن لیبل میشن. لیبل که داخل پاکت خرد انداختیم، بعد از اون امرای لیبل داخل پاکت نمونه مندازیم. سر نمونه را بسته میکنیم. بعد از اون پروسه به می اندازه، اگر اندازه زمین فرق میکنه. اگر زمین بسای کلان باشه، ما باز بر دیاقین محترم راهنما داریم که نظر بر راهنما نمونه گیری میکنه، یا خودمون بریم به زمین دیقان نمونه گیری میکنیم و بعد از اون تعداد نمونه ما که پر شد انتقال میدیم شه به لابراتوار. و یک سوال دیگر که شما قبلا مطرح کردیم فراموشم شد، نمونه گیری خاک بر دیاقین در مقابل یک پول ناچیز، در مقابل فیس انجام میشه، هم تجزیه لابراتواری هم نمونهگیری خاک که دیاقین محترم ما دوچار سردرگمی نشه که تا اینجا بیا باز ما بگیم تحویلی پول دارن. یک مقدار ناچیز تحویلی پول هم به خاطر خدمات سروی نمونهگیری اجرا میشه. خب هموطنان عزیز، در این بخش برنامه میریم در بخش لابراتوار. بسم الله الرحمن الرحیم. فضل حق حبیبی ما د خاور او عبود کیمیاوي بخش متخصص. په اول قدم کې کوم کسان که د حاکین دي که باغداران دي او که د موږ خپل مراجعین ساحې ته ځي سمپل موږ ته راوړي، لکه مخکې چې دلته موږ ته سمپل راوړ شوی دی، یو دا سمپل دی او یو دغه موږ په ټریل کې اچولی دی. اول قدم کې موږ ګورو چې د دې سمپل مکمل معلومات شته که نه، د کوم ولایت دی، د کوم ولسوالي دی، د چا په واسطه راوړل شوی دی او په عمق د ځمکې د باغ دپاره دی او که د یو کلنو نباتاتو دپاره دی. دا موږ ګورو. وروسته د دې نه دا موږ په پتنوس کې اچوو چې په آزاده هوا کې وچه شي. کله چې آزاده هوا کې وچه شو، هغه کوم کس چې مراجعین دی هغو ته موږ وخت ورکوو چې 2 ورځې وروسته 3 ورځې نظر د دې خاورې په لندوالي باندې موږ دا کار کوو. دا چې وچه شي وروسته د دې نه په اونګ کې ټکوو، مشخص کس لري. د اونګ نه وروسته بیا غربال کیږي. کله چې غربال شي موږ مختلف قطي ورته لرو چې دا قطي دی، په دې قطي کې موږ اچوو، په سر باندې هم هماغه د لیبل لمبر لیکو او په بغل باندې هم لیکو. دا په دې خاطر چې بعضې وخت د سرپوښونه سره بدل کیږي.
کله چې دا ولیکل بیا موږ یو فورم لرو، خاص فورم چې موږ هلته په تخته باندې امروزه لګوو. هغه د تختې فورم هر متخصص سهار راځي د همغه څخه لیدنه کوي. کله چې ووینئ هغه ګوري چې په دو کې د ما کوم پارامتر د ما مربوط کیږي، نو هر متخصص ځي هغه پارامتر ګوري. کله چې وکتل یو متخصص فرضاً د خاورې پی ایچ او ای سی یا کلسیم کاربونیت دی، هغه راځي همدغه مشخص قطي ته درېږي چې د دې لیبل سره سر وخوري، د همغه نه کومه نامونات د خپل ځان دپاره اخلي، وزن کوي او ځي وروسته د دې نه مختلفو بخشو ته چې په دې کې یو کیمیاوي بخش دی، یو فزیکی بخش دی او بل بیولوژیکي بخش دی. نو هر متخصص د خپل بخش مسؤلیت لري چې خپله یې تجزیه کړي. نو دا راځي د سهار نه د خپل سمپل د نمونې سره ځي مختلفو بخشو ته. نور نه د دې اتاق څخه ځو موږ مختلف بخشونه نور شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه نصرت الله صدیقی، یک تن از کارمندان لابراتوار تحقیقات خاکشناسی. اینجا که شما میبینید در اتاق تجزیه فیزیکی خاک، ما تجزیه فیزیکی خاک عبارت از تکسچر است، WC است، مایسچر است و تریفاز است که مثلا در او ما سه حالت خاک معلوم میکنیم که عبارت از هوا و جامد و مایع تریفاز و همراه BD یا بلک دینسیتی کثافت حجمی خاک در او پیدا میشد. و در بخش تکسچر خاک ما مثلا ذرات خاک ما چه قسم بفهمیم. بعد از تجزیه فیزیکی خاک عبارت از تکسچر است که ما میفهمیم که ذرات فیزیکی خاک ما چی اندازه مثلا سل داره، کلی داره، سن داره. کورم این مرحله شما دیروز یک روز پیشی بعد مواد که جور میشه به نام سودیم هگزامت فاسفات است. ایرا 50 میلی از با مندازیم برای یک شبانه روز رو میمانیم و صبحش آمدیم. همین حجم از که شما میبینید ایرا به چند میرسانیم؟ به 1 لیتر یا 1000 میلی. که این مرحله را ما ابتدایش از اینجا شروع میشه. برای یک شبانه روز که ماندیم ایرا برای یک دقیقه رو شکر میکنیم. بعد از شکر ایرا که ما شکر کردیم، مرحله شکر است که ما توسط از همین ذراتی که مثلا سلت و سند و کلی داره ایرا ما توسط از با هم خوب چی میکنیم؟ مخلوط میکنیم توسط شکر. بعد از توسط حاله آیدرومتر که اینجا ما داریم، این حاله را که شما میبینید حاله آیدرومتر است که ما توسط از همین ذرات فیصدی سند سلت و کلی را پیدا میکنیم. این وقتی که ما میمانیم همین استاپ واچ ما برای 40 ثانیه، یعنی در حدود 40 ثانیه باید ما چی کنیم؟ ریدینگ خود بگیریم. این دقیقه از اینجا ما مثلا ثانیه از این را قید میکنیم و ریدینگ خودم آیدرومتر رو میبینیم که مثلا در چند درجه در 40 ثانیه میشه خوانده. وقتی که اینمی ریدینگ ما شما گرفتیم، ریدینگ که در 40 ثانیه تکمیل میشه، این یادداشت میگیریم پیش خود. اینجا ما میبینیم که در 40 ثانیه ریدینگ ما چند شده؟ 20. یعنی به این معنی که ریدینگ ما همین هایدرومتر ما در 20 درجه چی شده؟ خوانده شد. این باز میمانه برای چقدر وقت؟ برای 2 ساعت بعد. 2 ساعت بعد باز ما چی میکنیم؟ ریدینگ دوم از این میگیریم. همین ریدینگ دوم از این که گرفتیم، بعد از ریدینگ دوم که ما همین مرحله را صبح کار کردیم، این حال همین مرحله دوم از این که ریدینگ دومش است اینجا ما میبینیم. که ما دیروز انداخته بودیم صبح ریدینگ اولش کردیم، حالا ریدینگ دوم از این میبینیم. وقتی که ریدینگ دوم از این دیده شد، بازی محاسبه داره. مثلا در محاسبه از ما فیصدی سلت ما چقدر است، کلی چند است، سن چند است. باز وقتی که ما او را محاسبه کردیم باز میبینیم ترنگل که صنف خاک ما در چی قرار میگیره. لوم است، سندی لوم است، سند است، کلی است، چی است. وقتی که اون مرحله را ما دیدیم تکمیل کردیم، باز خاک خود ما سفارش میدیم که خاک ما چی است، کلاسش یا صنفش چی است، سند است، لوم است، چی است. بعد از اون ما با خاک تشخیص کردیم که مثلا فیصدی چیز خاک ما چی آمد، صنف خاک ما. حکمت الله سانگزه هستم، متخصص تجزیه عناصر کم مصرف هستم که در آن ما میتوانیم پی اچ متر را معلوم کنیم. به خاطر پیدا کردن پی اچ متر یا پاور آف هایدروژن ما میتوانیم 10 گرم خاک را بگیریم، در یک بوتل 50 میلی اضافه کنیم. بعد از آن ما میتونیم که 25 میلی آب مقطر را در سلندر 25 میلی
ما اضافه کنیم. بعد از آن ما می توانیم که همی قوطی که در آن آب اضافه شده در شکر بیندازیم. زمانی که ما در شکر انداختیم آن را بعد از 15 دقیقه بعد شکر شود. بعد از شکر آن را ما میگیریم در پیچ متر. این ماشین یا آله است توسط آن ما پیچ متر را معلوم میکنیم. این پیچ متر که است خاک های افغانستان عموما خاک های خوب و دارای پیچ متر خنثی یا پیچ متر که داشته باشد از 6.5 تا 7.5 باید داشته باشد. پیچ متر خاک های خوبی است و اگر خاک ها که از جای مختلف گرفته میشه و پیچ مترهای اندازه فیصدیش که است مختلف می باشه. بعد از آن ما می توانیم که پیچ متر خاک آن معلوم شود که اندازه های مختلف یا فیصدی عددهای مختلف به خود می گیرد. و بعد از آن ما می توانیم که ایسی را هم تجزیه کنیم. یک تجزیه دیگر که است ایسی است. ایسی که است ما همی پیچ متر یا خاک 10 گرم خاک گرفتیم دمی 25 میلی آب دیگر اضافه میکنیم. بعد از 25 میلی آب دیگر ایره در باز به خاطر 15 دقیقه به شکر میمانیم. بعد از انداختن شکر باز ما میتونیم که این آله ایسی متر است که ما میتونیم توسط عظیمی آله ایسی متر ایره تست کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم محمد اکرم ستانکزی ده. د خاکشناسی د لابراتوار امریت کارمند یم او زما تجزیه چې ده د خاورې او عضوي مواد. د تجزیه مواد عضوي خاک اول 1 گرم خاک میگیریم از سمپل خود. 1 گرم خاک د بلانک د بیکر 500 میلی. بعد از او 1 بیکر 500 میلی به خاطر بلانک استفاده میکنیم. د این خاک نمیگیریم. بعد از او باز میم سلفوریک اسید است 95 الی 92% از این 20 میلی میگیریم در سمپل میندازیم و بعدا 20 میلی باز میگیریم در بلانک میندازیم. بعد از او یک محلول دیگه است به نام پتاسیم دایکرومید. از این 10 میلی میگیریم در سمپل میندازیم و 10 میلی دیگه ش میگیریم در بلانک میندازیم. این پتاسیم دایکرومید که است این پودر است 49.04 گرمش در 1 لیتر آب مقطر حل میشه. بعد از او در این سمپل استفاده میکنیم. بعد از او این را برای نیم ساعت میمانیم تا که یا سرد شوه. بعد از سرد شدن نیم ساعت بعد 10 میلی آترو فسفوریک اسید میندازیم. 10 میلی در سمپل میندازیم و 10 میلی در بلانک میندازیم. بعد از او 100 میلی آب مقطر میندازیم. 100 میلی در سمپل میندازیم و 100 میلی در بلانک میندازیم. بعد از او اندیکیتور دایفینال امین است. این به خاطر تغییر رنگ استفاده میشه که 0.5 گرم گرفته میشه در 100 میلی اتانول سلفوریک اسید غلیظ حل میشه. از این 10 الی 15 قطره در سمپل 10 الی 15 قطره در بلانک میندازیم. بعد از او یک محلول دیگه است به نام فرس امونیم سلفیت 196 گرمش میگیریم در 1 لیتر آب مقطر ای را حل میکنیم. با سلام دوباره هموطنان عزیز به ادامه برنامه خوش آمدین و ما در کنار عامر صاحب تصنیف و تهیه نقشه های خاک قرار داریم و در این بخش بر ما معلومات بیشتر میدن. سلام بر شما عامر صاحب عزیز، چی حال دارین؟ ان شاء الله خوب صحتمند هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله. ما سلام دی ټولو دوستانو ته ستاسو تلویزیون له لارې ټولو هوتنوال ته خدای مو راوله خوشحاله اوسئ. خب عامر صاحب عزیز، دیپارتمنت شما چی مسئولیت ها داره و چی کارهایی را شما پیش میبرین؟ ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. تاسو ته بهتره معلومه ده چې خاوره د زراعت په سکتور کې ډیر یو مهم او اساسي بخش دی، ځکه موږ درې منبع لرو د زراعت په سکتور کې. عامه چې یو اوبه دي، بل خاوره ده، بل هوا ده. ولې د دې درې منبعو اساسي منبع چې دغه خاوره ده. نو بیا د خاورې څېړنې ریاست تقریبا مختلف ډپارټمنټونه لري چې یو د خاورې سروې نمونهګیري بخش دی، بل د خاورې لابراتوار دی، او بل د خاورې تقویه او حاصلخیزي ده، او څلورم بخش چې دی د خاورې نقشه جوړولو امریت دی چې موږ په دغه کې کار کوو.
نو تاسو ته بهتره معلومات دی که چیرته موږ وغواړو چې د افغانستان د خاورو معلومات او ډیټابیس ولرو نو د دې لپاره موږ دغه ټول ډپارټمنټونه هماهنګ او مشترک کار کوي تر څو د خاورې نوعیت او تشخیص سي او موږ ته وښایي چې آیا زموږ په شرق کې زون کې کومې خاورې دي، کوم ډول خاورې دي او کوم نباتات هلته کښت او کرل کیږي. خب عامر صاحب عزیز، خود این نقشه از چقدر اهمیت برخوردار است؟ تاسو ته بهتره معلومه ده، ما مخکې هم ذکر کړلو چې د خاورې نقشې په دوه ډوله دي. یو د خاورې لومړنۍ نقشې دي یا ابتدایي نقشه چې ورته وایي چې موږ په هغې په اساس کولی شو د خاورې سروې او نمونهګي سرته ورسوو. بل د خاورې نهایي نقشې دي یا اخرنۍ نقشې دي چې تاسې هغه عمومي غټه نقشه کې دلته ګورئ چې دا د افغانستان نقشه ده چې موږ د مختلفو ولایتونو د مختلفو ولسوالیو او د مختلفو قریو خاورې موږ ته د نقشې د لوري موږ ته معلومې کړي چې آیا زموږ د خاورې پی ایچ په ننګرهار کې د سخرود ولسوالۍ کې په کومه اندازه دی، د خاورې کلسیم کاربونیټ په کومه اندازه دي، د خاورې نایتروجن فاسفورس پوتاشیم په کومه اندازه دي. که چېرته موږ نقشه ونه لرو موږ ته دا پته نه لګېږي چې آیا زموږ د خاورې نوعیت او شکل په کوم ډول دی. چند نوع نقشه شما استفاده میکنید؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما مخکې هم ذکر کړو چې موږ عموما نقشې خپله په دوه ډوله دي. یو لومړنۍ نقشې ابتدایي نقشې دي، دویم نهایي نقشې دي. بیا دغه نهایي نقشې تقریبا په 21 نوع یا 21 ډوله دي چې هغه بسته لیست موږ سره موجود دی چې د خاورې د فاسفورس نقشه، د خاورې د پوتاشیم نقشه، د خاورې د نایتروجن نقشه، د خاورې د کلسیم کاربونیټ نقشه، د پی ایچ نقشه، د سوټیبیلیټي ورته وایي، د خاورې مناسب والی خو و امثال هم. خب نقشه رو شما به کدام سطح جور میکنین؟ به سطح ولسوالی، ولایت یا هم قریه ها؟ موږ فعلا د خاکشناسۍ یا د خاورې څېړنې ریاست په لومړي قدم کې قرار لري، ځکه دا ریاست تقریبا څو محدود کلونه کېږي چې په کارونو باندې پیل کړی دی. فعلا موږ د ولایت په سطح نقشه جوړو، ولې موږ نقشې باید هم د ولسوالۍ په سطح هم د قریهجاتو په سطح ولرو. ولې فعلا موږ چې د نقشې د ولایت په سطح باندې جوړو، د ولایت کې ټولې ولسوالۍ چې د هر ولایت شو ټولې ولسوالۍ پکې رانیول شوي دي او ټولې ولسوالۍ په بر کې نشي. موږ د ولایت په سطح نقشې جوړو چې موږ ته ډیټا کومه فعلا موجوده تقریبا 21 ولایتو کې 15 ولسوالۍ تر سره شوي دي. نو د دې ولایت په سطح موږ نقشې جوړو، ځکه تر اوسه پورې موږ د خاورې سروې مکمله کړې نه ده. د افغانستان 34 ولایتو او تقریبا 360 یا 400 ولسوالۍ چې جوړ شوي، که چېرته موږ ډیټا مکمله کړو نو انشاءالله موږ په راتلونکي کې د ولایت په سطح، د ولسوالۍ په سطح او د قریې په سطح نقشې باید هم ولرو. بله. خب عامر صاحب عزیز، شما باز در ولایت ها هم نمایندگی دارین؟ موږ د خاورې څېړنې ریاست تقریبا په څو محدودو ولایتونو کې بخشونه لري، لکه ننګرهار کې، پروان کې، مزار کې، قندهار کې. نو موږ غواړو چې دا نور هم وغځو نور ولایتونو ته، مثلا لکه خوست شو، پکتیا شو یا کندوز شو او داسې فاریاب شو، نور ولایتونو ته، هلمند او فراه دې ولایتونو ته. نو زموږ انشاءالله راتلونکي تکل او کوشش هم دا ده چې نور ولایتونو ته، ولې موږ محدود فعلا خاص په ننګرهار کې یو لابراتوار لرو، په مزار کې لرو او په کندهار و پروان کې لرو. خب عامر صاحب عزیز، یک دهقان و باغبان چگونه باز همراه شما ارتباط برقرار میکنن تا اون مشکلات خاکشون برطرف کنن؟ ډیره ښه پوښتنه دې وکړه. مختلفې لارې چارې موږ کولی شو د دهقان ستونزې، د دهقان هغه کوم ضرورتونه دي چې هغه لاسته راوړو. یو خدا دی چې دهقان خپله راځي، بزګر خپله راځي، دلته مراجعه کوي. یا په ولایتو کې موږ چې ما مخکې ذکر وکړو چې زموږ د 4 ولایتونه دي چې بیا ذکر کړم، لکه ننګرهار، پروان، مزار او کندهار. دې ولایتونو ته مختلفو ولایتونو چې هم جوار ولایتونه دي هغې ځای نه راځي، د هغوی سره مراجعه کوي، هغوی ورته مشکلات حل کوي. که بیا هغوی حل نه کړه، هغوی موږ سره د هغوی ستونزې مشکلات حل کوي. زموږ له لارې ورته مختلفې سپارښتنې ورته سرته رسېږي. یو څوک راځي مرکز کې ورته راځي. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د مخکې ذکر کړو، زموږ همکارانو به حتما ویلي چې موږ مختلف ولایتونو کې د خاورې سروې په کار اچولې ده. خب عامر صاحب عزیز، در اخیر اگر یک پیام داشته باشین به دهقان عزیز و تمام بیننده های عزیزی که بیننده برنامه ما هستن، یک پیام اگر داشته باشین خیلی عالی میشه. موږ غواړو چې د افغانستان ټول بزګرانو د حاکینو ته ووایو چې انشاءالله افغانستان د ثبات او باسازۍ په حالت کې دی. او زموږ ریاست چې د خاورې څېړنې ریاست د دوی پلان هم دا دی چې د افغانستان 34 ولایته
او 380 یا کم زیات ولسوالۍ چې دي د دې کې خپلې کړنې سرته ورسېد تر څو د خاورې نوعیت او ډول معلوم کړي او د هغې په اساس باندې مختلف نباتات معرفي کړي تر څو محصولات هم لوړ شي او کیفیت هم لوړ شي چې دا د اقتصادي وضعیت باندې ډېر مثبت اغېزې لري او که چېرته کوم مشکلات تر څو چې موږ رسیدګي نه یې کړې کوم مشکلات لري د حکیم ما مخکې ذکر کړی چې زموږ مثلا په شرقي زون کې ننګرهار ولایت په شمال زون کې مزار او پروان او په جنوب زون کې قندهار ولایت هغلته د حکیم کولی شي مراجعه وکړي څو خپلې ستونزې هلته وړاندې کړي هغوی زموږ همکاران انشاءالله د دوی ستونزو د حل لپاره لارې چارې لري انشاءالله هغوی ته جواب وایي تر څو هغه ستونزې حل شي بیا هم که چېرته هلته حل نه شوې مرکزي لابراتوارونه او مرکزي ریاست په خدمت کې دی انشاءالله د ستونزو د حل لپاره به خدمت کوي تل اهداف اساسی ما برای از است که ما تا خاک‌ها را بتانیم تمام خصوصیات را معلوم کنیم و همون نتایج از او را به دسترس دهاقین خود کسایی که در سکتور زراعت فعالیت دارند به دسترس آنها قرار بدیم و تا فعلا ما در حدود تقریبا 70 ولسوالی خاک‌های ولسوالی مختلف کشور سروی کردیم و فعلا هم تحت کار است تقریبا 20-21 ولسوالی را جدیدا سروی کردیم و همچنان خاک‌های کانال قشتیپر هم ما فعلا سرویش خلاص کردیم و نتایج لابراتواریش مانده. پیام ما به تمام دهاقین کشور که همیشه در تب و تلاش هستند زحمات بسیار میکشند ولی از زمینای خود حاصل کم میگیرند یه است که قبل از اینکه اقدام به کشت کدام نوع نبات یا باغ احداث باغ یا کدام فعالیت دیگه میگیرند کوشش کنند از او ساحه خود یک معلومات به دست بیارن و بخش خاکشناسی ما در ولایت در زونها فعال است میتونه از اونها مشوره بگیرن نمونه خاک به لابراتوارا بیارن تجزیه کنن که معلوم شه که خاکای اینا چی مشکلات داره چی خوبیا داره و کدام نباتات برای اینا مساعد است تا از خدای نخواسته از این جلوگیری شه که بعد از کشت و بعد از احداث باغ یک وقت ببینید هیچ نتیجه نداد که یا خاکمون مناسب نبوده یا محیط مناسب نبوده. دیگه هدف می است که هر کاری که میکنن با پلان باشه و معلومات به دست بیارن. ان شاء الله معلومات در سایت وزارت زراعت ما شریک میسازیم هست و در ریاست‌های زراعت هر ولایت که برن ان شاء الله معلومات متخصصین بخش خاکشناسی به دسترس اینا قرار میده. دوستداران برنامه یک دنیا سپاسمند هستم از تک تک شما خوبان که تا این لحظات برنامه بیننده بودین. خدا کنه که برنامه مطابق میلتان سپری شده باشه و تا یک برنامه جدید و مزرعه جدید قامتتان رسا و عمر طولانی با صحتمندی و سرفرازی نصیب حال روزتان.